احسانات ته چا سره یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسان په وجود کې 380 بندونه دي د هر بند په عوض کې روزانه صدقه په سړي باندې لازمه ده. صحابه کرامو دلته عرض وکړ چې دا د چا په واسطه دی خیال دا و چې دا به صرف روپۍ وي. دا حدیث دغه حدیث بیا جواب دی غځای ده چې دا چا په واسطه د انسان په ژوندۍ کې روزانه 380 روپۍ صدقه کوه. نبی علیہ السلام په جواب کې ورته ویل صدقه صرف دانه د روپۍ ورکول. تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. تبسم د تا په مخ د ورور خپل کې چې دی مسلمان سره د خوشحالي په حال کې مخامخ شوی او د زړه درنه خوشاله شو. تا تبسم ورته وکړ د زړه درنه خوشاله شو. دا د لکه د سره چې په مکو کې صدقه دی وکړه. او و اماتتک و امرک بالمعروف، چاته د نیک خبره کوونه او نهی عن المنکر د بد کار نه منع کوله دام صدقه ده. یو سړی د پمدکه کې لیار ترورکه د ویرشاد او رجل فی ارض الضلال لیار ترورکه ده تا لیار وروخو نه ولاده سړی د ګرځي دته یو کور چا سره کار ده د غریب راغی د فراباد کې اوس کور ترورک ده تا هغه کور معلوم د لیار دی وروخو او بو د تلو چې په دغه هغه نه هغه کور د ورشه دا د تا لپاره صدقه ده. وبصرک للرجل الردیل بصر لك صدقه. لدل دتا اغړون سترګې لره چرند سترګې دی ولې دام د تا لپاره صدقه ده. دې څه مطلب دې وای دا معنا نه چې دا نفس لیدل، دا معنا دې د احتیاج رفع کول صدقه ده. سړی لون د لیا تر ورکه هغه مخ کې خدا ده چې سترګو روغ ده کو ناواله ده د لیا تر ورکه ده. دلته دا ده چې سړی غریب روان ده سترګو لون د وسورلويږي کډی تلويږي و بو تلويږي پتیګه باندې ورچی رجل البصر دی ولید ورغله تر لاس دی ویني ولیاره ته دی برابر ده د تا لپاره صدقه ده. و اماتتک الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه. پلیار ازغای پروت ده، پلیار کی تیګه پرتا ده، پلیار کی اډوکه پروت چې مسلمانانو ته تکلیف ته طرف تا دا لری کړه، تیګه دې لری کړه، ازغای دې لری کړه، اډوکه دې لری کړه، دام صدقه ده. و افراغک من دلوک فی دلو اخیک لك صدقه. تو یول د تا د بوکې خپل نه بوکې د اورور خپل ته دام صدقه ده. جاری وبدي کویای ده تا بو کراوي است ډکه دکړه الته بل څوک راغله هغه مو ګوري تا د ځان نه اسارو کو اول دی هغه ته د خپل بالکې اصل دی ودته دی ورکړه عمومي وبدي خیراتی وبدي عام کویای ده دام صدقه ده. دام د تا د پاره چې دا وبدي دی دو بوکې ته ورتوي کړي دغه تکلیف نه د اخلاص کو چې درا استل دي د تا د پاره صدقه ده. نو د انسان په وجود کې چې 380 بند دي دا چې انسان ژوند کوي د هر بند فعالیت کوي د هر بند ځان ځان ته احسان ده د الله پتا باندې هر یو تقاضا د شکرانه کوي. صدقه شکرانه ده، صدقه شکرانه ده. په صدقه روپۍ دی پوس پرا او روپۍ ورکا، ډوډۍ دی پوس پرا او ډوډۍ ورکا، خبر دی پوس پرا او خبر وکا. ک نور نو نو دومره خو طبيعت ما خراباوه چې پلیار په مخه درغم تندې دی تری ورته نیول ده لکه کتاب ورخه چې خړلې بس د جنگ په شکل باندې په خوشاله طبيعت سلام ورکا، په خوشاله طبيعت باندې عمومي توګه باندې مو کې دغه کمزوریان دي. دا یو نفر نیازه جدک کورو پنځ نه اورور خو بیا ماش نخته او خود چې وسره ومل د چې موټر نور کو شو مولوی و د موږ مرګره و خدابل امی اول ډیر په خوش اخلاقی باندې ستړي ماشه واغه وکړه بیا یو عجب خبر وکړه وای ما دغه اخلاق د مولوی سب احسان الله شهید نه تکړه چې خو سترغلی و وای ما چې پام سکو چې د هر څوک به ورته راغله د ستړي ماشه د غزاره وسره کړه لکه د ډیر وخت مرګري سره په دغه کې غټ کمال ته اوس فکر وکړه د نکته ته فکر وکړه دا کله یو ډیر عزتمن عالم راغی دلته زه نه پیژنم ما دغه عالم سره د علمیت په انداز چلن ونه کړ ستړی ماشه لاس مې ورکو ته لاړم خبر نه وشو په نیک اخلاق او سم پښتنه نه وشو ورسته چې خبر سم چې دا خو خط شیخ الحدیث او پلان کې راغلی بیا په خپل عمل پښیمانه يم کنه د اولنه باید مسلمان سره د چغو کې چې دووري زیادت ذاتیتانه ونه غواړي چې شناخ سره دا حسن اخلاقی د تازیات نشي دی اولنه په چوکاټ کې سړی ماشي وکړه کله څومره خېسوي سړی و تابع حق ادا کړی ورسته په قیامت نه ده پیدا کړي کله یو عمر سوي نه هم د تابع مزید احسان پیغه باندې شوی
خو چې د غټ سویه سړی وي د تانه بد اخلاق گزارش وي ورسته بیا افسوس کوي ورسته بیا ارمان کوي ورسته قیامتیا کوي هغه بیا ګټه نه لري دا ولا نه پخا دا حسن اخلاق په ټولو کې په ورځ د قیامت کې دروند وزن چې لري په حسناتو کې هغه نیک اخلاقی لري دا ټول د نیک اخلاقی افات دي دا نیک اخلاقی د په مسلمان شفقت کې لیار تر ورکه د لیارته برابرې په لیارته تبسم په حال کې ملاقات ور سره کوي دی هغه مظلومیت په وخت کې نصرت ور سره کوي دی احتیاج په وخت کې رفع دی احتیاج کې دا ټول نیک اخلاقی دي نو سره دی معروف دا باید سره کوشش کوي کې پرې نه